د رب العالمین د دین خیال ساته، هغه به ستا د دې بدن خیال ساتي، هغه به ستا د دې د دغه نعمتونه چې کوم الله در کړي دي د دې به خیال ساتي. او د دین خیال ساتل چې ته د اندامونه د الله په دین کې ورکړې، دا د دین خیال ساتل دي که ځکه د زم استعمال یې کوي د الله په دین کې ګوره، دا موقع بیا بار بار نه راځي، دا موقع بیا بار بار نه راځي. هغه حدیث موږ څو پیرې بیان کړی، 5 خبرې د 5 نه مخکې غنیمت وګڼه، کمې کمې ځواني د بوډاوالي نه مخکې، روغ صحت د بیمارۍ نه مخکې، غریبي د مالدارۍ نه مخکې، مالداري د غریبۍ نه مخکې، مرګ د ژوند نه مخکې، او فارغه وخت د مصروفه کېدو نه مخکې. دا اوچت نعمتونه دي چې دا د غنیمت وګڼه که دا ځواني او دا روغ نعمت، دا روغ صحت مزې به کې. بیا به چې کله بیمار شوې که نه او بوډا شوې نو غم به دې دومره نه ځکه چې تا په ځوانۍ کې هغه څه کړي دي چې ته پرې خوشحاله یې. چې اوس دا ځواني مو ته تباه و برباد کړو، دا روغ صحت مو ته د الله دین دپاره استعمال نه کړو، او بیا موږ بوډاګان شو یا بیماران شو، زموږ په زړه کې به څومره ارمانونه پاتې شي که نه. که ته په هر څه کې استعمالوي او تا نه تپوس کېږي نو ولې په ښه کار کې نه استعمالوي؟ لکه ته دا سوچ هم مه کوه چې زما دا روغ بدن دی بس دا داسې دی او زه به هر څه کوم چې سمې وکړو بیا خبره ختمه شو. خبره ختمېږي نه، د دې بدن الله تپوس کوي. قرآن کې الله څه وایي؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هغه ورځ به الله تاسو نه تپوس کوي د څه مباره کې؟ د نعمتونو مباره کې، د دې به تپوس کوي. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله وی دا غوږ، دا سترګې، دا زړه زه به ګوره د هر څه مباره کې تپوس کوم. دا مه ضایع کوه، دا ښایسته صحت، دا روغ صحت اوس موقع ده او ما محسوسه کړه، او صرف دا نه چې ما محسوسه کړه، یعنې ګوره په ما باندې بیماري په ما باندې راغلی وه، په ما باندې د بیمارۍ د لاسه ما ته خو کمی و، خو د هغې د لاسه نورو مسلمانانو ته څومره کمی و. کومو چې دین یې زده کوو، کومو چې بیانونه اورېدو، کوم چې د دین طالبان و او دین یې زده کوو، دا نه چې د هغوی صحت خراب و، صحت زما خراب و، کمی هغوی ته و، نو چې ما ته به څومره کمی و. دا چې معمولي سخته راغله او تکلیف راغی نو ګوره ډېر لوی ارمانونه به وکړو، چېره ما دا کړی وی، ما دا کړی وی، ما دا. اوس ته سره موقع شته، ښه دینداري پکې وکړه، د الله دین یې زده کړه، دې درسونو له زور ورکړه، چې کوم عبادت چې مخې له راځي هغه کوه ځکه چې اوس ته ځوانۍ کې